د هغې نه بعد نصیحتونه د حذیفه بن الیمان رضی الله عنه اقوال. حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه مشهور صحابي دی او دا د رسول صلی الله علیه وسلم رازدار و. دا صحابي د رسول صلی الله علیه وسلم رازدار و. صاحب سر رسول الله صلی الله علیه وسلم. رسول صلی الله علیه وسلم رازونه به د سره وو. په ده کې یو صفت و ناشنا په دې ټولو صحابه کرامو په منځ کې په ده کې خاص و او دی په خپله وي خلکو به د رسول صلی الله علیه وسلم نه د خیر په باره کې تپوس کو، ما به د شر په باره کې تپوس کو. خلکو به وي چې یا رسول الله ما ته د خیر دروازه وښایه چې زه یې وکړم، ما به د شر تپوس کو چې یا رسول الله شر راته وښایه چې شر څه ته وایي چې زه ترې ځان وساتم. ځکه د شر نه چې دې ځان وساتو که نه دغه خیر دی، لوی خیر دی، لوی خیر دی. او کله داسې کېږي انسان ګورئ د خیر لارې لټوي او د یو شر د لاسه هغه هر څه ترې لاړ شي ګډوډ شي. ده کې دا کمال و. ځکه د ده اقوال او نصیحتونه چې انسان وګوري تاریخ کې که نه او په آثارو کې نو هغه اکثر تعلق ساتي د فتنو سره. هغه اکثر تعلق ساتي فتنو سره. یو مشهوره خبره ده دا ډېره مشهوره خبره ده. وی شراب د سړو عقل دومره نه ګډوډ کوي لکه څومره چې فتنې ګډوډ کوي. شراب د سړو عقل دومره نه ګډوډ کوي لکه څومره چې فتنې ګډوډ کوي. فتنو نه ځان لرې ساتل پکار دي. په دې باندې زما الحمدلله ښه تفصیلي بیانونه شته. او آخر زمانه کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې فتنې به ډېرې شي. بیا فتنې قسمه قسم دي. فتنه د زنانو، فتنه د مال، فتنه د شهرت، فتنه د سوشل میډیا، فتنه د شبهاتو. دا اهمه مسله ده. په دین کې نوي نوي مسلې دا شبهات دي، دا فتنه ده. یعنې یو مسله چې موږ سره پاسه 1400 کاله په دین کې موږ نه ده اورېدلې هغه اوس شروع شوي، دې ته فتنه وایي. خو دا هغه فتنه ده چې د عقیدې سره تعلق ساتي. د دې فتنو نه به ځان لرې ساتي. دا فتنې ستا عقل دومره ګډوډ کوي چې دومره شراب نه ګډوډ کوي. دومره شراب نه ګډوډ کوي. شراب که تاله نقصان درکړي که نه هغه یو حده پورې دی، خو فتنه ګوره تاله داسې نقصان درکوي چې دین دله هم ختموي او دنیا دله هم ختموي. نو ځکه ځان لرې ساتئ د فتنو نه. راته زما نصیحت دی که غواړې چې د ایمان قبر ته سلامت ورسوې که نه هر قسمه فتنې نه ځان لرې ساته. او هر قسمه ستا چې دنیوي څه شي سره څه واسطه راځي که نه هغه د شریعت په حدودو کې دننه ساته، په پولو کې چې دا ستا دپاره فتنه ونه ګرځي. لکه رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې ویلي دي وی زما په امت باندې چې زما د مرګ نه بعد کومه لویه فتنه ده او زه پرې یېرېږم هغه فتنه ده څه ده؟ فتنة النساء، د زنانو فتنه، لویه فتنه ده د زنانو ده. اوس د زنانو سره تعامل کمی زنانه ستا دپاره حلالي دي، کمی حرامي دي، کمو سره تعلق ساتلی شي، کمو سره نشي ساتلی. الحمدلله دا شریعت موږ ته بیان کړي. دا هغه د شریعت پولې دي چې زه تا ته بیانوم. ډېر احتیاط وکړئ. او ځکه حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی دا زنانه په تاسو کې د هوښیار سړي عقل ختموي. ګورئ د هوښیار سړي عقل ختموي. کمعقل سړي نه دي ویلي، د هوښیار سړي عقل ختموي. او سبحان الله حالانکه د زنانه مبارک کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې دوی عقل هم کم دی او د دوی دین هم کم دی. سره دی چې عقل یې کم دی دا دومره لویه فتنه دی چې د هوښیار سړي عقل ختموي. ته به ښه ویښ اوسې، ښه بیدار به اوسې په دیني معاملاتو کې، په دنیوي کې چې ښځه ما د الله په توفیق سره نشي ګډوډ کولی. ځکه چې زه الحمدلله مسلمان یم، سړی یم، الله مل عقل لا کړی، سوچ او فکر به کړي. یعنې چې د یوې زنانه د لاسه
ستا دین او دنیا هر څه تباه او برباد شي. او موږ لیدلي دي او تاسو به هم داسې قیسې اورېدلي به ډېر په احتیاط ژوند تېروئ. خصوصا دا دور چې کم دی وجه دا دی چې پخوا د یو زنانه سره تعلقات جوړول پردۍ زنانه سره دا ډېر ګران کار و، ډېر ګران کار و. او که د مشرانو نه ته تپوس وکړي نو هغوی به تا ته قیسې وکړي چې دا څومره لوی دا د مرګ سره لوبې وي. که زه داسې ویم کېدای شي دا تعبیر زما صحیح دا د مرګ سره لوبې وي، د پردۍ زنانه سره تعلقات جوړول. په څه طریقه به دوی میلاویږي، په څه به نه میلاویږي، څنګه به یو بل ته پیغام رسي. اوس هغه هر څه یې بټنې ته راغلي دي. اوس مضبوط ایمان غواړي، د الله نه یره، د الله نه یره، مضبوط ایمان، تقوا چې د پکې نه وي که نه نو دا فتنه به ستا دین هم خراب کړي او ستا دنیا به هم خراب کړي. ډېر په احتیاط ژوند تېروئ، خصوصا چې کوم زمونږ مسافرونه دي. وجه مسافر خاص ولې ذکر کوم؟ یو سړی وایي ته مسافر ولې خاص ذکر کوې؟ ځکه چې مسافر د خپلو بچو نه لري، د زنانو نه لري. څومره چې انسان د خپل کور نه لري دومره د ده په فتنو کې د واقع کېدو یره ډېره وي. دا خبره یاده کړئ، ځکه چې څومره زر دې وس کېږي نو خپل کور ته واپس کېده پکار دي، او چې څومره دې وس کېږي نو خپل بچو نه مراد خصوصا زنانه د ځان سره ساتل پکار دي. داسې د فتنو دور دی. نو خصوصا زه دې مسافرو ته وایم چې ډېر احتیاط کوئ د سوشل میډیا په استعمال کې، ځکه چې زما خواته کسان راغلي دي او هغوی ته مسلې جوړې شوي دي د هغوی د بېدینۍ د لاسه او د هغوی د قمقلتوب د لاسه. نو فتنه د زنانو دغه فتنه د مال هم ګوره لویه فتنه ده. هم د انسان عقل ختم کړي. کله د انسان عقل داسې ختم کړي چې دا چې بلکل هېر شي چې په عرش باندې یو رب دی هغه معیني د دې مال د لاسه. د دې مال د لاسه کله عقل دومره ختم شي که نه هسې نه دي ویلي حذیفه بن الیمان رضی الله عنه چې شراب ګوره عقل دومره نه بندوي څومره چې دا فتنې بندوي. فتنه د مال کله د عقل داسې بند کړي چې ده ته دا پته هم نه لګي چې دا مخامخ چې کوم سړی ولاړ دی دا زما پلار دی. که نه زما دا خبره غلطه ده؟ فتنه د مال کله د عقل داسې بند کړي چې ده ته دا پته هم نه لګي چې دا مخامخ چې څوک دی دا زما خپل ورور دی، دا زما ملګری دی، دا زما مسلمان ورور دی، دا پلانې دا علانې عقل بلکل کار پرېږدي. فتنه دې ته وایي. نو حذیفه بن الیمان رضی الله عنه به وی شراب عقل د سړو دومره نه بندوي څومره چې فتنې بندوي. دا خبره دا نصیحت په دې زړه باندې ولیکئ. یو خبره به هغه بله کوله، وی یو کس پسې راغی هغه ته تپوس وکړو، خو دا خبره ډېره قیمتي وه، ما ځان سره لیکلې وه، ما دا به زه دې ملګرو ته بیانوم. د حذیفه بن الیمان رضی الله عنه یو کس راغی تپوس یې ته وکړو، وی زه یېرېږم کېدای شي زه منافق یم. دا د هغه ځي د هغه زمانې د دیندارو خلکو عام صفتو د مسلمانانو چې هغوی به یېرېدو د څه نه؟ منافقت. او زموږ په زمانه کې لږ خلک دي چې د هغوی دا صفت دي. او زموږ په زمانه کې که چا ته دې ووایي چې ته یېرېږه په دې نو تا ته به کېدای شي ګزار زړه درکړي، زه تا ته منافق ښکارم، بس زه تا ته څه بېدینه ښکارم. بس که چا ته معمولي نصیحت کوې راګرمېږي او هغوی به په ځان یېرېدو. که حذیفه بن الیمان رضی الله عنه ما اوس نږدې خبره وکړه، ده ته رسول صلی الله علیه وسلم د منافقانو د یو څو منافقانو نومونه ښوولي وو، هغه بل چاته نه و معلوم. الله پیغمبر ته ښوولي وو، پیغمبر حذیفه ته ښوولي وو، بل چاته نه و معلوم. نو دی وایي چې یو ورځ عمر رضی الله عنه په ما پسې راغی، عمر بن الخطاب رضی الله عنه، ور یې وټکوه چې زه راووتم،
او په هغه وخت کې هغه امیر المؤمنین وی چې تپوس نه کوم بیا دې نه چې د دې چې تپوس نه کوم خو دې په لدنه کومه ده تا له چې پیغمبر کوم نومونه درکړي زما نوم خو پکې نشته هغه انسان چې هغه ته عمر فاروق ویل کېږي رضی الله عنه د ایمان غر د تقوا غر هر څه هغه قربان کړي په اسلام باندې هغه یېرېږي د منافقت نه حنظله رضی الله عنه د دغه سره میلاو شو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره هغه ورته حنظله څنګه یې یو منافق شوی یم هغه ورته څنګه منافق وی ګوره موږ د پیغمبر سره ناست یو او د آخرت او د دین او د ایمان خبرې کېږي زموږ ایمانونه څنګه بیا چې کور ته راشو دې بچو سره او خپلوانو سره داسې مصروف شو دې ته دا منافقت ښکاري الله دې په راحه وکړي زموږ دې زمانې ته راغلی وی چې ده لیدلی وی چې موږ څنګه مصروفه یو یعنې هغه د معمولي د بچو سره د ده دا مصروفه کېده او د دنیا کې مصروفه کېده د هغه ته منافقت ښکاري نه هغه ورته نه دا منافقت نه دی ابوبکر صدیق ورته او خبره د هغه برابر وه خو د هغه دا یو ایمان و د هغه د ایمان یو مرتبه و چې هغه ته دا منافقت ښکاري نو بیا د رسول سلم خواله فیصلې له ورغلو نو هغه ورته وویې حنظله ته وی دا کله دا او کله دغه یعنی دینداري به هم کې دنیا به هم کې کله به دینداري کې کله به دنیا کې کله به دینداري کې کله به دنیا کې ستا طریقه کار به دقه شان رواني ها یو کس راغی په حذیف بن الیمان رضی الله عنه پسې ورته یې وی زه یېرېږم چې کېدی شي زه منافق یم جواب یې ناشنا ورکو وی لو كنت منافقا لم تخشه که ته منافق وی ته به په دې خبره نه یېرېږې یعنې دا ګټه نښه ده چې ته منافق نه کوم سړی چې په دې یېره کې او د خپل ایمان ورسره غمي د ده ایمان رب العالمین یې ساتنه کوي خو چې بلکل مطمئن شوي که نه چې نه زه برابر یم دغه ستا د تباهۍ اولنۍ پوړۍ ده چېرته به ځان ته غره کېږي نه خپل ایمان ته نه خپلې دیندارۍ ته همیشه به ځان ته د کمي نسبت کوي درته یو نصیحت د زړه د کومې نه کوم خپلې دیندارۍ ته که ته دومره دینداري وکړې که نه چې د جبل احد عمره سره زر د الله درکړي او د ټول روالي او په یو شپه کې او په یو ورځ کې د الله په نوم ورکړي که نه ته به دې ته داسې ګورې چې ما هېڅ هم نه دي کړي که ته ټوله شپه د سهاره پورې ولاړې او تهجد کوې که نه ټوله شپه نو ته به سهار بیا دا سوچ وکړې چې ما هېڅ هم نه دي کړي که ته ټول عمر نفلي روجې نیسي که نه نو ته به دا سوچ کوې چې ما هېڅ هم نه دي کړي هله به الله ربالعزت تعالی په دین کې ترقي درکوي زموږ یو مشکل دا هم دی موږ معمولي دینداري وکړو بس بیا هغې ته سم داسې یو چې تپوس یې مه کوه مشکل بیا څه جوړ شي موږ ته د هغې نه بعد نوره نه کوو مشکل دا دی لکه مثال کې یو سړی دا ووایي چې زه خو بس اوچتې مرتبې ته رسېدلی یم زه پکې کله ناکله د شپې تهجد هم کوم اوس دې د نورې ترقۍ کوشش نه کوي ولې ځکه چې ځان ورته پوره ښکاري ځان ورته برابر ښکاري که چېرته ده ویلی وی چې دا په هفته کې چې شپه نیمه زه تهجد کومه دا څه دي دا څه عمل دی مړه عمل دې ته وایي زه لیکل در کوم بلې هفتې له به مخکې د هفته کې شپه تهجد کوئ اوس به دې 2 شپې کوي بلې هفتې له به د 3 شپې تهجد کوي بلې له به 4 کوي ورو ترقي روانه ده ولې ځکه دې ځان ته کم وایي دلته هم زموږ معامله الټه ده په دنیا کې ګوره زموږ دقه کردار دی لکه مثال د یو کس 15 ریاله تنخوا ده دی ورته ډېره وایي که لږه ورته وایي
لږه ورته وایي، نو ځکه یې په هغې ګزاره نه کېږي. دی په دې تګ ودو کې دی چې دا د 5,000 نه 6,000 شوې، که 6 شوه نو بیا به ورته ډېره وایي، بیا هم لږه ده. بیا به دی وشي، بیا هم لږه ده. کور یې پکې جوړ کړو، بیا هم لږه ده، ځکه چې مارکیټ نشته. که مارکیټ یې جوړ کړو نو بیا هم لږه ده، ځکه چې نور ځای ورسره نشته. او داسې به دی رواني. که چېرته دا فارموله او دا طریقه موږ په دیندارۍ کې استعمال کړې که نه، موږ به لویه ترقي وکړو، لویه ترقي. زما دې درس ته دا کېناسته بړه داسې دینداري ده. هفته کې یوه ورځ زه راشم، هم یو څو منټه زه ناست ته ګوره بل هفته کې به دی 2 ورځې درس ته کېږي. په بل هفته کې به دی د دې نه زیات وخت ورکوي د دین د زده کړې دپاره. او دقه شان زما نفلي روجې مړه دا زه سره روجې نیسم. په پوره میاشت کې زه هغه 3 ورځې روجې صرف نیسم. بلې میاشت کې ته ګوره دی په هفته کې هغه 2 روجې به نیسي. دا زه څه مال لګوم د الله په لار کې، 10 روپۍ 20 روپۍ دا څه مال زه لګوم. دینداري دې ته وایي. ته ګوره بله ورځ ته 40 روپۍ ورکوې، بله ورځ 50 ورکوې، او داسې به ته به بره روان یې. همیشه ځان ته به نسبت ته څه کې، هغه به د کمي کې. چې کوم ځای کې موږ، کوم ځای کې دینداري، کوم ځای کې موږ او کوم ځای کې هغه نیکان، کوم ځای کې موږ، کوم ځای کې جنتیان، کوم ځای کې موږ او کوم ځای کې هغه خلک چې خپل رب یې راضي کړی دی. او چېرته به دا نه وی. او بیا درته وایم او چېرته به دا نه وی چې زه م څوک یم. دا ټکې ما درته ووایي که نه، ستا د تباهۍ اولنۍ پوړۍ هغه دا ده چې زه م څوک یم، زه م پوره یم. الله به راباندې رحم وکړي. او مونږه کړي م دي، دا ډېر خطرناک ټکی دی. مونږه کړي دي، تا څه کړي دي. بله ورځ ما هغه د ملایکو باره کې چې خبره کوله، آیت الکرسۍ کې مونږ لګیا وو که نه، آیت الکرسۍ کې مونږ لګیا وو، هغه روایت ما ذکر کړو چې هغې کې دا دي رسول صلی الله علیه وسلم وایي په دې اسمان کې دومره ملایک دي، دومره چې کله الله فیصله وکړي نو د یرې د لاسه د بعضو ملایکو چې کوم هغه فیصله واوري، د هغوی د سترګو نه اوښکې روانې شي. وایي هغه اوښکې چې کله ولګي کته که نه، نو په یو فرشته، په یو ملک ولګي چې یا په رکوع ولاړ یا په سجده. دومره ډېر دی هغوی. او وایي دی په سجدې د هغه ورځې نه، د کومې ورځې نه چې الله ځمکه او اسمانونه پیدا کړي دي، او دی په رکوع کې د کومې ورځې نه چې الله ځمکه او اسمانونه پیدا کړي، لا سر یې اوچت کړی نه دی. وایي کله چې د قیامت ورځ راشي، رسول صلی الله علیه وسلم وایي، او دی سر اوچت کړي او خپل رب ویني، وایي چې سبحانک ما عبدناک حق عبادتک. یا الله ته پاکې، موږ ستا داسې بندګي ونه کړه لکه څنګه چې پکار وه. زه یم هغه ملایک چې ټول عمر هغوی په سجده کې تېر کړی د هغوی د الله داسې بندګي ونه کړه لکه څنګه چې پکار وه. ما او تا به د الله څه بندګي وکړو؟ موږ به د خپلې بندګۍ څه صفت وکړو؟ موږ کومه توره والې ده؟ زه خو یم که الله رب العزت په معمولي خبره کې راونیوو که نه، په معمولي خبره کې، نو زموږ د ټک خطا دینداري د هر څه تلې راغلي دي. ځکه الله ته همیشه دا سوال کوه، یا الله وایه ماله په دیندارۍ کې ترقي راکړه، زما دا کوم کمی چې دی وایه الله دا پوره کړه، ماله توفیق راکړه چې دا کمی پوره کړه. او ځکه یو رسول وسلم به یو دعا غوښته، منځه نه بعد ویل کېږي، تاسو ته به یاد وي، اللهم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. یا الله زما مرسته وکړه په څه کې چې تا یاد کړمه، او چې ستا شکر ادا کړم، او ستا ښایسته بندګي وکړمه. دا دعا به چا غوښته؟ رسول صلی الله علیه وسلم. یعنې رسول صلی الله علیه وسلم الله ته سوال کوي چې یا الله ماله طاقت راکړه چې ستا ښایسته بندګي وکړمه، زما مرسته وکړه چې زه ستا ښایسته بندګي وکړم. پیغمبر ترقي غواړي،
رسول صلی الله علیه وسلم ترقی غواړي چې زه به بره لاړې به بندګۍ کې. ما ورته څنګه ویلی شو چې دا زموږ دا کومه طریقه چې ده او کومه لار چې ده دا بلکل برابر د دې نه اخوا څه نشتې. ویلی شو داسې نشو ویلی. نو دا چې کوم سړی په ځان یریږي چې کیدی شي منافق یما، حذیفه بن الیمان رضی الله عنه دی منافق نه دی. ولې؟ که دی منافق وی نو دی به نه یریدی په دې خبره، دی به مطمئن وی. اوس دا ګورې موږ ته یو تله کېښودی شوه ښه، موږ ټول یو بل معلومولی شو چې موږ منافقان یو که نه یو. ځکه چې حذیفه بن الیمان رضی الله عنه د خبرې مطلب باندې تاسو ورسېدی چې څوک یریږي په دې خبره چې کیدی شي زه منافق یمه نه دی، او چې څوک مطمئن دی بیا مخکې تاسو خبره پوره کولی شي. د هغه موږ ته یو تله کېښوده. الله رب العزت دې موږ د منافقت نه وساتي. الله رب العزت دې موږ د شرک نه، د کفر نه، د منافقت نه، د هر قسم نافرمانۍ نه، فحاشۍ نه دې الله موږ لرې وساتي.